طالبانو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولو نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحدي سیمو یو انځور. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي له 15 ګاونډیو هیوادونو سره یې د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه د خپل وزارت د کارونو په اړه د راپور ورکولو په ترڅ کې ویل له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین سره د افغانستان د پولو د نښه کولو چارې په ځینو برخو کې بشپړې شوې دي. د پاکستان یادونه ونه کړه. افغانستان د پاکستان په شمول له 6 هیوادونو سره پوله لري. تر دې مخکې ځینو افغانانو ادعا کړې چې د افغانستان لور ته د آمو سیند د بهیر د پیلېدو له کبله د افغانستان د خاورې ځینې برخې شمالي ګاونډیانو ته پاتې شوي دي. بلخوا حامد کرزي خیبر پښتونخوا کې پرونی برید غندلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ټویټر له لارې د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې پرونی برید غندلی دی. کرزي د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې دغه برید یو غیر اسلامي او غیر انساني پیښه ده. د تیرې ورځې برید کې چې د پاکستان په باجوړ سیمه کې د جماعت علما اسلام ګوند په غونډه کې شوي څه باندې 44 تنه وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان شوي دي.